نو کې نو بیا یې مه یادوه دا یېر که بس د دې بدله الله درکړه نو بیا یې یادومه احسان چې د چا سره وکړي نو دا بیا یېروه دا دوه څیزونه د یېرولي دي یو دا چې احسان د چا سره وکړي نو دا یېر که بس د دې بدله الله درکړه دې به ورته کپړې به ورله ورکړي دا ورته سمه مزه در سره کړي هسې ډېرې ښکلي نه دي هسې د پیزار کې د خپه توده ده هغه غریب بیا په خپو کولی نه شي که زم جو یادوي راته نه ښه ادا لاسه کوي زکات به ورله ورکړي زکات چېرته بوجۍ نیم غنم به ورله ورکړي ټول منې به پې بیا سنبالئ ټوله زمینداره پې دله ما زکات ورکړی دله ما زکات خو د الله حق دا به تا چاله ورکو جو دله دې ورکه زه خپلو علماو ملګرو ته هم چې څوک درته مجلس کې ووایي چې په تا زکات کېږي وایي په ما نه کېږي د داسې سړي نه د سره زکات اله وه چې په ډک په تا زکات کېږي په ډک مسجد کې به دې وشرمې او 1000 روپۍ دا واله دا د زکات پیسې دي دا خوږ دی که د عزت خوږ دی چې څه زکات ورکوې د هغې طریقه دا نه ده ښه چې په ډک مجلس کې په تا زکات کېږي یا به د زکاتو پیسې به د 100 لوټونه به ترې جوړ کړي خلک په ورته پرش کې ودرېږي دا پیسې دي په 100 روپۍ د چا څه کېږي دا رواله 2-3 ولی ورکه د چا پې حاجت وکړه خو احسان چې د چا سره وکړي نو دا به بیا یېری ښه او یو چې د سره بل سړی بد وکړي نو دا یېروه د بل بد یېروه چې د بل سره یا بد وکړي هغه یادوه ښه چې بل سړی ستا سره بد وکړي که نه دا د انبیو خونې دي ښه وې دا یېروه چې بل سړی سره بد وکړو بس ډاري کې دړه نه وباس بس داسې ده چې د ما سره بد نه دي کړي نوې بد چې دي د بل سړي بد چې دي دا یېروه وې دا 8 خبرې لقمان حکیم صاحب دا ما د پیغمبرانو نه زده کړي دا ما ته پیغمبرانو نه زده کړي دي دا د انبیو د ژوند خلاصه ده په دې کې تاسو به د یو عمل شروع کوئ چې کله منځ کوئ وی د زړه حفاظت دی کوه زه ته منځ ته ودرېږه او د زړه نګراني شروع کړه چې ته د منځ په خوند باندې پوه شې به هر صورت د دنیا ژوند هسې په وتو دی پتلو دی ووره د ویلي کېږي ښه دغه ته ګورئ دا ګړی نه لګېدلي دا ګړی چې وي ټک یو ټکو کې که نه یو سیکنډ واړی ټک بل ټکو کې دې ګړی ته کله ناکله ودرېږي وایي دا زما د ژوند قاتله ده دا ما پسې نښتې ده دا چې دا یو ټکو کې که نه نو زما د ژوند نه یو سیکنډ کم کړي چې بل ټکو کې نو بل سیکنډ کم کړي چې بلو کې بل سیکنډۍ روانې نو چې 60 سیکنډۍ پوره شي نو 1 منټ تر نه کم کړي بیا چې 1 منټ 60 منټه پوره شي نو 1 غنټه در نه کمه کړي بیا غنټې چې 24 پوره شي نو شپه ورځ در نه دا زمونږ د ژوند قاتله ده دا زمونږ ژوند تنښتې ده ګوره یوه جمعه راځي او زمونږ ژوند کې یوه هفته کمیږي یوه هفته کمیږي نوې ژوند چې دی دا د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼئ رب العالمین دې مونږ ټول د آخرت سوداګر کړي بس خدای دې مونږ کې د آخرت فکر پیدا کړي و آخر دعوانا ان